بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې به تداز د کوم چې کم کسان کم کارونه کوي، نو بیا به موږ هغه کس ته سوي، یعنی د پیشو والا کسانو ته به موږ سوي. راځي ټیم نه خرابو چې خپل نننی کلاس شروع کو. پهلنی ټکی موږ سره سره کابلر. کابلر څه ته وي؟ دا موږ موچی ته وي، یعنی هغه کس کم کس چې سپلای ګنډي، بوټان ګنډي، تاسو ورته په پښتو کې موچی به وایي، دې ته په انګلیش کې ویل شي کابلر. کلاینټ. کلاینټ څه ته وي؟ کلاینټ چې کومه دی دا موږ یو کس ته وي، یعنی ته چې د دوکان نه سودا لې نو تا ته به څه وي؟ تا ته به وي کلاینټ. کنفیکشنر. کنفیکشنر څه ته وي؟ دا حلوایي ته وي یا مټۍ وغیره څه چې خرڅوي دي ته وي کنفیکشنر. کارپینټر. کارپینټر څه ته وي؟ دې ته موږ په پښتو کې ترکاڼ وي، یعنی کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې کارپینټر څه ته وي، تاسو به ورته وایي ترکاڼ، یعنی هغه کس چې څه کوي، الماری وغیره څیزونه جوړوي. ډاکټر. ډاکټر خو به تاسو پیژنئ، دې ته موږ په پښتو کې طبیب وي، یعنی ډاکټر څه ته وي؟ طبیب ته. کلیګرافر. کلیګرافر څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې څوک خسته خط لیکي، یعنی خوشخطي خسته، مطلب ډیر خسته لیکل کوي، یعنی د چا خط چې خسته هغه ته موږ وایي کلیګرافر. ډرګسټ. ډرګسټ تاسو څه ته ویلی شئ؟ دا تاسو هغه کس ته ویلی شئ کم کس چې پوډر سکي، شراب سکي، مطلب دا چرس مرس دا دغه کوي. او تاسو یو ډرګسټ دغه ته هم ویلی شئ څوک چې دا دوی وغیره جوړوي. فیشرمین. فیشرمین څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي کم کس چې میان نیسي، یعنی کم کس چې میان نیسي هغه ته ویلی شي فیشرمین. فارمر. فارمر څه ته وي؟ دا موږ زمیندار ته وي، یعنی تاسو ته به دا کس ښکاري که نه، دا پنجه یې ورسه ده. هاکر. هاکر څه ته وي؟ دا موږ بنجاري ته وي، یعنی بنجاریان چې تاسو په کوڅو کې کم اینئ هر څه خرڅوي هغې ته وي هاکر. هنټر. هنټر څه ته وي؟ هنټر موږ هغه کس ته وي چې کم کس دا مرغۍ ولي ښکار کوي، یعنی ښکار چې کم کس کوي هغه ته موږ ویلی شو هنټر، یعنی څوک مرغۍ ولي، څوک وغیره مختلف پرڅه ولي، سارانۍ وغیره. جیولر. جیولر څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې کم کس سونه مطلب مرمت کوي، یعنی ته له سونه ورله چې ما له دې کې دا شی نه چینج کا، او یا مطلب سونه چې کومه دی خرڅوي. جیولر. ګولډ سمیټ. ګولډ سمیټ چې کومه دی سونه جوړونکی، یعنی دا سونه چې کم کس جوړوي دې ته څه ویلی شي؟ ګولډ سمیت. گرین ګراسر. گرین ګراسر څه ته وي؟ یعنی دا چې کومه دی یو دکاندار چې کله خپل دکان کې سودا خرڅوي. بل ټکی موږ سره څه دی؟ اتر. اتر څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي کم کس چې کتاب لیکي، یعنی اوس کتابونه چې کم خلک لیکي هغې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ اتر. اتر څه ته وي؟ مصنف ته. بایولوژیست. بایولوژیست څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې چاله بایولوژي ورځي، یعنی بایولوژي موږ سره دا یو کتاب دی، یو سټډي ده موږ سره چې په دې کې موږ ژوندي څیزونه سټډي کوو، د هغې مطالعه کوو. بایولوژیست. ها بیا موږ سره سره اکروباټ. اکروباټ څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې څوک دا جمناسټیک کوي، یعنی په هوا کې سرکونډۍ اړوي، یعنی مطلب دا چې کومه دی دانګونه مانګونه وهي، جمپ وهي، یعنی خل انټرټین کوي په دې ذریعه باندې. ارکیټیکټ. ارکیټیکټ څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي کم کس چې نقشې جوړوي، د انسانانو تصویران جوړوي، دې ته موږ ویل شو ارکیټیکټ. اسټرانومر. اسټرانومر څه ته وي؟ دا موږ وي ماهر فلکیات ته، یعنی دا څه ته وي؟ چا څه چې د اسمان باره کې اوس مطلب ستوري د سپوږمۍ ده، د دې باره کې چې چا څه علم هغه ته ویل شي اسټرانومر، یعنی دا د ستوري وغیره سټډي کوي. بینکر. بینکر موږ کم کس ته وي؟ یعنی په بینک کې چې کار کوي، کو هغه څه هم کوي بینکر ورته وي. لینډ لارډ. لینډ لارډ تاسو څه ته ویلی شئ؟ لینډ لارډ تاسو هغه کس ته ویلی شئ چې د چا ځمکې وغیره ډیري، یا مطلب د ځمکې مالک وي. بلیک سمیت. بلیک سمیت به تاسو ته ښکاري. بلیک سمیت موږ څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې کوم دا اوسپنه وغیره جوړوي، یعنی د سره پلک وغیره ورسوي او په دې باندې دا اوسپنه دا جوړوي. باربر. باربر څه ته وي؟ دا تاسو نئی ته ویلی شئ، یعنی په پښتو کې ورته موږ نئی وایي که نه، نو تاسو به ورته وایئ باربر، یعنی دا خلکو له ګیره وغیره سازي، یخته سازي، برید وغیره سازي، نو دې ته تاسو ویلی شئ باربر. بوچر. بوچر څه ته ویلی شي؟ بوچر ته موږ په پښتو کې قصاب وایي، یعنی هغه کس کم کس چې غوښه خرڅوي، نو تاسو دته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ بوچر. لایر.
لایر څه ته وایي؟ دا موږ وکیل ته وایي. یعنې تاسو چې اوس په عدالت کې را کوم کیسونه کیږي تاسو ورله ورشئ چې موږ له دا کیس لړاو که نو دې ته ویلی شي لایر. او تاسو دې ته په انګلیش کې یو بل ټکی هم ویلی شي. تاسو صرف دا مه زده کوئ چې مطلب دې ته صرف لایر ویلی شي. دې ته تاسو په انګلیش کې ایډوکیټ هم ویلی شي. یعنی ADOVCATE دی ایډوکیټ آی تھنک ADVOCAT دی ساري دغه رنګ سپیلنګ دی. نو تاسو دا هم زده کولی شئ او مطلب تاسو نه څوک تپوس وکړي چې وکیل ته په انګلیش کې څه وایي نو تاسو ورته لایر هم ویلی شئ او تاسو ورته ایډوکیټ هم ویلی شئ. ملګرو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې تاسو ته دا کلاس څنګه ولګېدو. انشاءالله زه ستړی شوی خو مې خو بهرحال ما کوشش کو چې زه خو نن هم ستاسو لپاره کلاس تیار کړم. ما دا کلاس ستاسو لپاره تیار کو. کو چېرته تاسو ته د بل څه هم ضرورت وي نو ما ته بالکل په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو زه به انشاءالله تاسو لپاره کلاسونه خامخا راوړم. ملګرو کو چېرته تاسو ته مسله نو تاسو ته ما مخکې ویلې ما ته صرف کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو موږ به تاسو له کلاسونه راوړو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.